अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी د صحت او عافیت جامه پتن ولا زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سنگل پیز او تری پیز موټر لپاره د کیبل سیز انتخاب څنګه کولای شو دوستانو زه غواړم په دې رابطه تاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریک کوم نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخیره پورې وګورئ ترڅو د دې مفید معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته موټر ته د کیبل سیز د معلومولو لپاره اول باید د موټر کرنٹ ریټینګ یعنی د موټر امپیر معلوم کو کچېری زمونږ سره موټر سنگل پیز وی نه موږ د دې فرمول څخه استفاده شو کولای چې آی مساوي کیږي پاور تقسیم پر وولټ ضرب پاور فیکٹر باندې او کله چې زمونږ سره موټر تری پیز وی نو بیا د دې فرمولې څخه استفاده شو کولای چې آی مساوي کیږي پی تقسیم پر روٹ 3 ضرب وولٹ ضرب پاور فیکٹر ضرب افیشنسی باندې اول راځو د سنگل پیز موټر د کیبل سیز انتخاب پر ملتا مثلا دوستانو زمونږ سره یو 2 ایچ پی سنگل پیز موټر دی چې د دې وولټ دی 200 او 10 وولټ او د دې پاور فیکٹر دی 0.8 دیتا د کیبل سیز د انتخاب او نصب کولو لپاره اول باید دوستانو د موټر ایچ پی واټ ته کنورټ کو چې یو ایچ پی مساوي کیږي د 900 او شپږ څلوېښت واټه سره نو 900 او شپږ څلوېښت واټه دا تقسیمو په 2 ایچ پی کې نو دوستانو د 2 ایچ پی موټر واټ مساوي کیږي د 1.5 واټه سره نو د 2 ایچ پی موټر د امپیر معلومولو لپاره راځو فرمول ته آی مساوي کیږي 1.5 واټه تقسیم 250 وولټ ضرب 0.8 چې دا پاور فیکٹر دی نو د 2 ایچ پی موټر امپیر مساوي کیږي د 8.33 امپیر سره د دې څخه وروسته راځو تری پیز یعنی سپاسه موټر د امپیر یعنی کرنٹ معلومولو پر ملتا مثلا دوستانو زمونږ سره یو 1.5 کیلو واټه تری پیز سے پاسه موټر دی چې د دې وولټ دی 415 وولټ او د دې دوستانو پاور فیکٹر دی 0.8 او د دې افیشنسی دا 90% نو دوستانو موږ څنګه کولای شو د دې امپیر معلوم کو نو دوستانو راځو فرمول ته آی مساوي کیږي پاور تقسیم پر وولټ ضرب پاور فیکٹر ضرب افیشنسی باندې د 1 کیلو واټه سے پاسه یعنی تری پیز موټر د امپیر معلومولو لپاره اول دوستانو کیلو واټ با دا با واټ ته بدلو نو 1.5 کیلو واټه دا ضربو په زرو کې نو د دې حاصل مساوي کیږي د 1.5 واټه سره 1.5 واټه دا تقسیمو پر 3 چې دا عبارت دی د 1.2 څخه ضرب دوستانو 3 پیز وولټ چې 415 دی ضرب پاور فیکٹر چې 0.8 دی ضرب افیشنسی چې 0.9 ده د دې عملی د تکمیلیدو څخه وروسته د 1.5 کیلو واټه تری پیز موټر امپیر مساوي کیږي د 14.2 یعنی 15 امپیر سره نو دوستانو د سنگل پیز او تری پیز موټر د کرنٹ ریټینګ یعنی امپیر معلومېدو څخه وروسته راځو د دواړو ته د کیبل سیز انتخاب ته نو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده یو ملي د مسویر د 15 امپیر نه تر 6 امپیر پورې لوډ برداشت کوي او یو ملي سیلور ویر د 4 امپیر نه تر 15 امپیر پورې لوډ برداشت کوي نو دوستانو زمونږ سره 2 ایچ پی موټر د دې امپیر ټوټالو 8.3 یعنی 9 امپیر نو کله چې مونږ غواړو د دې کیبل سیز معلوم کو نو دوستانو 9 دا تقسیمو په 15 باندې نو د دې کیبل سیز مساوي کیږي د 0.8 سره نو دوستانو تاسو کولای شئ د ته 2 ملي ویر دا ورته د سوچ د میسو دا ورته نصب او کنیکشن کوي او د ډلاین ټایم لپاره د دې څخه استفاده وکړي او کله چې تاسو غواړئ د ته د سیلور ویر نصب او کنیکشن کوي نو دوستانو تاسو به نه راوالی او په څلورو باندې به تقسیم کوي نو تاسو ته د سیز ویر مساوي کیږي د 2.15 سره یعنی دوستانو تاسو د سیلور ویر چې دا 2 ایچ پی موټر دی د ته 2.5 ملي ویر د سیلور ورته نصب او کنیکشن کولای شي راځو سه پاسا تری پیز موټر ته چې 1.5 کیلو واټو د ته تاسو کیبل سیز د کاپرو 2 ملي ورته نصب او کنیکشن کولای شي د 2 کیلو واټه سه پاسا موټر امپیرو 15 امپیر نو دوستانو 15 تقسیمو په 15 باندې
نو دوستانو د دې د ویر سیز مساوي کیږي د 3 ملي ویر سره او کله چې دوستانو تاسو دا غواړئ د ته د سلور ویر ولګوي نو دوستانو تاسو 15 تقسیم کوي په سلورو باندې نو د ته دوستانو تاسو سلور ملي ویر نصب او کنیکشن کولای شي نو دوستانو دا واز زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې موټر ته د کیبل سیز د ویر د انتخاب او نصب کولو پر رابطه باندې وا دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کونو کې ترمیم موجود کوي نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي د خپل مرګرو سره لایک او شیر کړئ ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم